پلار وایي چې زه به د خپل زوی د اخرني الفاظ چرته هم هېر نه کړم. فرحان چې دی نو د مرګ نه مخکې چې کومه پلار ته الفاظ استعمال کړي وو، وایي دا الفاظ به زه چرته هم هېر نه کړم. ځکه چې دا چې کله د مدرسې نه د فرحان نومې هلک راغلی و، نو دی چې دی نو خپل پلار ته ویل چې زه واپس مدرسې ته نه ځم، هلته درندګان اوسېږي. ولیکن دې پلار چې دی نو بیا هم په خپل بچي باندې یقین ونه کړو، بیا چې دی نو دا مدرسې ته لېږلو. د بچي ورته ویل چې ما له چې دی نو میخ واخله، ما بلې مدرسې ته ولېږه، خو ما دغلته مه لېږه، وروسته به بیا ډېر زیات خفه یې. خو پلار چې دی نو بیا په خپل بچي باندې یقین نه کوي چې دا د مدرسې نه پټېږي، دا مدرسې ته لېږو. او بل دا چې دوی ته دا پته نه وه چې هلته داسې درندګان چې دی نو اوسېږي، داسې درندګان چې دی نو وړو ته سبق وایي چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. وایي زه به د خپل زوی دا خیرني الفاظ چرته هم هېر نه کړم چې هغه ماته ویل چې بابا ما مه لېږه، وروسته به بیا ډېر زیات خفه یې. ډېر د ژړا مقام دی، سړی وژاړي ښه چې یو زوی خپل پلار ته وایي چې ما مه لېږه، وروسته به ډېر زیات خفه یي. خو پلار چې دی نو بیا هم په بچي باندې یقین نه کوي چې دا چې دی نو د مدرسې نه پټېږي، دا مدرسه نه ویل غواړي، دا د دې وجې نه چې دی نو دا خبرې کوي. دا په استادانو باندې الزام لګوي او دی چې دی نو دا مدرسې ته ولېږه. خپل ورور ته وایي چې دا مدرسې ته بوځه، او چې کله هغه یې مدرسې ته بوځي، هغه نه پس چې دی نو ماښام ټایم کې خبر راشي پلار ته چې ستا زوی چې دی نو د دنیا نه رخصت شوی، ستا زوی چې دی نو اوس خبرې نشي کولی، ستا زوی چې دی نو استادانو ختم کړی دی، په وهلو وهلو چې دی نو د هغه نه ساه ختلی دی، په وهلو وهلو چې دی نو هغه یې د دنیا نه رخصت کړی دی، هغه یې شهید کړی دی، هغه یې د دنیا نه تللی دی. ملګرو وایي پلار ویل چې ما په خپل بچي یقین نه کولو، وایي دا الفاظ به تر قیامته د ورځې پورې زما هېر نه شي چې زما بچي ماته ویل چې ما مه لېږه پلاره، بیا به وروسته خفه یې، بیا به وروسته ارمان وکړې. وایي هغه میسجونه اوس هم زما سره په موبایل کې دي، وایي زما زوی چې کومه میسجونه ماته چې دی ماته کړي دي، وایي هغه اوس هم زما سره راسره دي. وایي دا الفاظ به زه تر قیامته پورې هېر نه کړم، او دا استاد به زه معاف نه کړم. وایي دې استاد له دې داسې سزا ورکړلی شي که نه لکه څنګه چې زما زوی له ورکړې ده. ښه دی د پلار بیان دی، هغه د سعودي عرب نه کور ته راغلی دی. په دې مدرسه کې تقریبا نور استادانو 12 استادان چې دي نو ګرفتار کړي دي، او دا 2 کسه چې دي نو دا تښتېدلي دي، پلار او زوی. کومه چې اهم کسان دي، د کوم کسانو چې دا هلک وژلی دی، کوم کسانو چې دا هلک وهلی دی ډېر زیات، هغه کسان چې دي نو اوس هم لا تښتېدلي دي، نیول شوي نه دي. ډېر ژر به انشاءالله د دې په باره کې هم خبر راشي، دا به زه شریک کوم چې دا کسان یې هم ونیول. او د فرحان د اخرني الفاظ چې دی نو سړی ډېر زیات وژړی چې فرحان خپل پلار ته وایي چې پلاره ما مه لېږه مدرسې ته، بیا به وروسته ارمان وکړي، وروسته به ډېر زیات خفه وي. خو پلار بیا هم په خپل بچي باندې یقین نه کوي چې دا ماشوم دی، دا نه پوهېږي. او بل دا چې دا په استادانو باندې الزام لګوي. لیکن پلار چې دی نو وروسته خفه دی چې ما په خپل زوی باندې اعتبار کړی وی، نو ښه به وایي زما زوی رښتیا ویلو، خو ما چې دی نو په هغه باندې یقین ونه کړو. هغه درندګان هلته اوسېږي، هغه درندګان وړو ته سبق وایي که نه. افسوس مقام دی که نه چې داسې استادان هم شته دی. ملګرو په دې باره کې تاسو څه وایي؟ د فرحان اخرني الفاظ سړی ډېر زیات وژړی چې هغه یې هم د سوات واقعه ده، دا سړی په ژړا باندې مجبوره کړي. ملګرو دا په سوات کې چې کومه واقعه راغلې وه، په هغه کې چې دی نو نوي معلومات هم راغلي، او د فرحان اخرني الفاظ سړی په ژړا باندې مجبوره کړي چې یار زوی خپل پلار ته وایي چې ما مه لېږه، وروسته به ارمان وکړي. او اوس حقه پلار چې دی نو د خپل زوی ارمان کوي، د خپل زوی هغه لفظونه ارمان کوي، او دغه لفظونه چې دي تر قیامته پورې به زما یاد وي، زما په ذهن کې به پراته وي. او زما ته هغه میسجونه هم راسره دي، کوم میسجونه چې دی ماته کړي دي، او په کوم میسجونو کې دی ماته دا الفاظ استعمال کړي دي.